د پاک غیرتي مهربان او غني ذات د کور آبادي. الحمدلله مؤمنانو ورونو په قوي عزم د مسجد د آبادي ډبره کېښوده. قدم په قدم مخته ولاړل او د غني ذات د کور په آبادولو د الله جل جلاله وړتیا ورنصیب کړه. د ساختماني کارونو ماهرینو هره ورځ د خپلو شخصي کارونو پر ځای د الله رب العزت په کور کې کار وکړ. پتمنو او غیرتي میرمنو ورته اخلی پخلی وکړ او مالدار اشخاصو د عثمان غني په نقش قدم قدم کېښود او خپل مالونه یې صدقه کړل. دغه ویاړلی او رب ته نږدې مؤمنان د وسرام غیور او په دین مین ولس ته شکر ربه. نن د مسجد د لنټر کارونه په چټکۍ روان دي. الهي ربه دا ستا مهرباني، ځواک او شفقت ده چې موږ ته دې نصیب کړ. ربه ته نور هم توانایي راکړې. مسجد د آبادولو په حال کې ده، مګر خوشبخته هغه څوک دی چې د غني ذات په کور کې خپل مال په مصرف ورسوه. درنو مؤمنانو، راځئ په ګډه د دې عظیم اجر څخه برخمن شو او د پاک رب کور په ګډه آباد کړو. ستاسو مرستې به د الله جل جلاله د کور په آبادۍ کې لا رول ولوبوي او پاتې کارونه به یې هم په چټکۍ مخته ولاړ شي. که په دې عظیم اجر کې مو برخه اخیستل غوښتل نو لاندې شمیرې سره اړیکه وکړئ. مننه.